هلمند چې خلک یې صنعتي ښار بولي. دا د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د حجاري او نجاري نومي کارخونه ده چې په کال 1441 میلادي کال کې جوړه سوې ده. د صنعت وده کله یو لوري د ځان بساینې په لور ګام دی، له بلې خوا بېروزګاره ځوانانو ته کاري فرصتونه هم برابروي. لکه د دې فابریکې چې پکښې 100 اتیا ځوانان په مستقیم ډول او لسګونه نور په غیر مستقیم ډول پکښې په کار بوخت دي. یکی از خاک است. خب خاک است که از سمر سیاه گرد بشه برای پشت موزاییک و اونجا که است خرج سنگ است، سماد سفید و سنگ نرم که برای روی موزاییک است. روی موزاییک برای نمایش است. وقتی برایم خالی میرزیم نمای موزاییک قشنگ میشه. یک باز از اینش توضیح شده میمانیم سر شمشیر، از اینش باز یک هفته میمانم، باز میره زیر صاف کنه ایره، وقت صاف شد دیگه برای مشتری آماده میشه. په دې کارخونه کې ګڼ زینتي لوښي او توکي جوړیږي چې مینوال یې د همدې فابریکې څخه د خوښ وړ توکي نورو ولایتونو ته د ډالۍ په ډول وړي. دوستانو راغلی یم د هلمند ولایت د حجاري نجاري فابریکې ته. نو دلته زینتي لوښي هر رقم شیان جوړېږي. دغه اوس یو تحفه ما خپل ملګري ته درود شریف رانیوی، اوس ورځ هم د خیره سره نو رقم شیان سنگ مرمر رخام هر قسم شیان چې هغه ډبره ستوي. د اقتصادي شنونکو په باور هیواد کې د دغسې فابریکو شتون اقتصادي پرمختګ، هیواد ځان بساینې او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې مهم رول لوبوي. په ټوله کې عامه سکتور او خصوصي سکتور فعالیتونه د یو هیواد په اقتصاد کې مثبت رول لوبولی شي. د بیلګې په ډول د هلمند حجاري او نجاري کارخونې فعالیت دا د هغه سیمې خلکو لپاره کاري فرصتونه منځته راوړي. هغه توکي، هغه قیمتي ډبرې، هغه سرامیک یا کاشي مثلا مولو فرنیچر چې دوی تولیدوي، هم نړیوال شرکتونه، داخلي شرکتونه او وګړي ورڅخه استفاده کولی شي. او دغسې فعالیتونه که عامه وي او که خصوصي سکتور څخه وي، دا د یو هیواد هغه ناخالص ملي تولیداتو کې مثبته اغیزه لرلی شي. د یادونې وړ ده چې دا فابریکه د تیرو څو کلونو پر مهال خواره وه چې ګڼې لوړې ژورې یې لیدلې او د جنګونو پر مهال د نورو عامه تاسیساتو ترڅنګ دا کارخونه هم تر پښو غورځېدلې وه. نقیب اسحاق، ځیرک ټي وي، هلمند.